بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه منظر صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو په کیمره ودرېدئ او ډیره شکریه مو ادا کوم. او مینوالو زه به یو غزل ووایم او هغې نه پس به زه یو نظم ووایم. منظر صاحب اجازت دی؟ بالکل د ټول قام ته ډالۍ کا د ټولو ته ټولو پښتنو ته ډالۍ. او فاروق زمونږ یو ورور دی. فاروق زمونږ منظر صاحب زه چې وختي م راتلم نو اکوړه خټک کې د مقصود الله پی والا چې کوم دی دکان یې دی هغه سره راځي دی، هغه ښه ملګری دی، زمونږ هم ښه ملګری دی فاروق د مغلکو. منظر صاحب تاسو مو ته یو څوک شعرونه غزلې ډالۍ کوئ، خو چونکې دا پروګرام مخکې دی نو زه به ورته ډالۍ کوم چې د ژوندون په درز غوبل کې وارخطا دي. د ژوندون په درز غوبل کې وارخطا دي، څوک د خان تالی سټي څوک د مولا دي. د منګولو لیونی به تر نښه وي، دا سړي څنګه په لار د مصطفی دي. او چې د عقل حافظه پکې محفوظ وي، هسې خپلو کې یو څو ګوټه روا دي. او جوابونه د هر سوال پکې پراته دي، جوابونه د هر سوال پکې پراته دي. کردارونه د اوبو که د هوا دي، که قدرت یو محمد نو بیا واړه مشرکان او ظالمان هم بې ګناه دي. او مونږ هم دویو راځه چې سره کینو، مونږ هم دویو راځه چې سره کینو، واړه خلک خپله ژبه کې لګیا دي. او د زوړ ساز سندرې نه اورم جانانه، سندرې نه اورم جانانه، د نغمو نه مو سازونه هم قضا دي. او هلی پاسئ څوک ظالم د ځان نه جوړ کوي، هلی پاسئ څوک ظالم د ځان نه جوړ کوي، په رګونو کې مې ډېرې وینې څښا دي. او هره ورځ په پښتنو نوی قیامت وي، هره ورځ په پښتنو نوی قیامت وي، خدای خبر چې کومې ورځې ته پیدا دي. او په تیاره کې په تیاره د خاپرک سوداګران دي، په تیاره د خاپرک سوداګران دي، دا ظلمي مو نه د نور نه د رڼا دي. او چې ځان نه وجني، چې ځان وجني مونږ نه وجنو بیا ولې، چې ځان وجني مونږ نه وجنو بیا ولې، خلک خپله په خپل مرګ باندې رضا دي. او مجبوري ده ګینې مونږ ته ښه خبر یو، کم مذهب کې خپل بچي خوړل روا دي. مننه. مجبوري ده ګینې مونږ ترې ښه خبر یو، کوم مذهب کې خپل بچي خوړل روا دي. او لیوني د لر او بر راټولومه، لیوني د لر او بر راټولومه، که مې هغه دي که دغه دي که دا دي. او په تاثیر کې د ګناه څه دي شیخانو، په تاثیر کې د ګناه څه دي شیخانو، فلسفې مې د اوبو نه هم صفا دي. مننه. منظر صاحب یو نظم ووایم. منظر صاحب هغه نظم بدلم غواړو چې کوم تاسو په 2014 کې چې کله پرویز خټک پذیراله او تاسو په خوشحال لایبرري کې کوړه خټک کې ویلو، او د هغې نه مخکې تاسو عبدالسبحان لاله د الله ژوندی لري او جی هغه چې کوم وخت راغلی او خیرآباد ته تاسو هلته کې هم دا پروګرام کړی و د اجمل خټک ادبي جرګې د سوري لاندې یو پروګرام شوی او جی بالکل شوی او بای کې عبدالسبحان لاله ډېر تاسو ته داد درکړی و. نو که هغه نظم تاسو سره وي نو موږ به هم تازه کړو. بالکل منظر صاحب دا مخکې تقریبا یو شپږ کاله مخکې نظم دی منظر صاحب. وایي هغه پښتون یم چې تاریخ مې کتابونو کې دی، هغه پښتون یم چې تاریخ مې کتابونو کې دی، هغه زلمی یم چې نظر مې اسمانونو کې دی، هغه احساس یم ترنم چې مې تارونو کې دی، هغه سپرلی یم چې مې رنګ په پرهرونو کې دی، هغه جنون یم چې زنځیر کې جنګېدلی یم، هغه جنون یم چې زنځیر کې جنګېدلی یم، هغه پاگل یم چې په ویر کې جنګېدلی یم، ځکه کابل سوات او په دیر کې جنګېدلی یم، بل خواراوته یم کشمیر کې جنګېدلی یم. خوی زما داسې دی چې نوم نه مې جنت ورپي، بوتان را پرېوځي میدان د پانی پت ورپي. زما تاریخ د دې وطن په دیوالونو پورې، زما تاریخ د دې نړۍ ټولو رنګونو پورې، زما تاریخ د شهیدانو په قبرونو پورې، د دې وطن په هر غمي او په لالونو پورې. زما تاریخ خو په میدان د پانی پت لیکلی، زما کردار په دلی کې هم اوچت لیکلی. ما ځان سوځولی دی تیارو کې مې رڼا کړې ده، ما ځان سوځولی دی تیارو کې مې رڼا کړې ده، ما تل کیسه خپلو بچو ته د موسی کړې ده، ما د غیرت حکمراني په ایشیا کړې ده. خو بس افسوس چې دا یو څو مشران داسې لرم، زما د سرې د اغیار سره سودا کړې ده. ځکه بارودو کې سوځېږم که زه بم کې ځمه، کار پې د چا وشي دا زه د چا په غم کې ځمه. ما چې کله هم ستکل د کامیابۍ کړی دی، ما چې
کله هم څه تکل د کامیابۍ کړی دی څو کسان پاسې ما په نوي دشمنۍ واړوي زه چې سپوږمۍ راکوزوم په دې غرض ورشمه ما د سپوږمۍ د لوپټې په بدنامۍ واړوي قلم چې واخلم الف ولیکم او بیله راځم کلي کې شور شي ما د خان په غلامۍ واړوي که زړه مې غواړي چې زلمی شم نو زلمی څنګه شم د بریالو بچی به یم خو بریالی څنګه شم په دې کې هم زه چې سر پورته کم راپاسم نو سر مې پرې کي زه چې په ستورو پسې ځم رانه لاسونه پرې کوي په دغه یره تصور د کامیابۍ نه کوو چې په تیارو کې مو ساتي رانه خوبونه پرې کوي د ازادۍ نغمې چې وایم نو پرېږدي مې کله زما د خولې نه خو د امن اوازونه پرې کوي رباب راواخلي وایي دې باندې به پام غلط کی زما په مخ کې په سپین میدان تارونه پرې کوي بازار کې څنګه زه کتاب واخلم قلم راواخلم زه خو چې ټیټ شم قلم پسې نو بم راواخلم مننه بازار کې څنګه زه کتاب واخلم قلم را واخلم زه خو چې ټیټ شم قلم پسې نو بم را واخلم په دې کې هم چې سحر پاسم سترګې وغړوم نو څه ناڅه رسم و رواج د کلي کور ساتمه ګوډۍ را واخلم اوړه پرېږدم وایم تېره به شي زه غریبۍ کې څومره خیال د وړې خور ساتمه د څو غټانو د نزلې او د یخنۍ دپاره زه تل د غوړګې په کچه ساله کې اور ساتمه که خلک ډېر د لالچونو مشورې راکوي خو زه دادا وبۍ چرته کې په پور ساتمه هغه پښتون یم چې خپل سر په خپل غیرت پرېږدمه زه کافر نه یم چې به نورو ته جنت پرېږدمه څوک ماته وایي د یهود نه یو بچی پاتې څوک ماته وایي د یهود نه یو بچی پاتې څوک وایي ته د تور غرونو لیونی پاتې څوک وایي ستا نسل د کفر او کفارو نه دی خو زما تخم د بېباکه ایماندارو نه دی نه میرویس خان نه خوشحال خان نه ابدالي کافرو نه باچا خان او نه اجمل نه غزنوي کافرو دا خو مې تاسو د اسلام جذبې ته نشئ کتی چې د جومات د مسلو لاندې بمونه کېدی دا خو مې تاسو یریدلی یی د دین د جوشه چې د بچو د سپارو لاندې بمونه کېدی او زه کافر یم په دې چې ستا خدای نه منم زه په جنت کې د شیطان بله لوی نه منم او زه کافر یم په دې چې ستا خدای نه منم زه په جنت کې د شیطان بله لوی نه منم یو خوا فیرنګ بل خوا رنګ کمزوری کړی نه یم تپوس کولی شم جنګ کمزوری کړی نه یم تاسو شکستو خړو څنګه سنګرونه پرېږدئ څنګه بازان یې چې اوس منډې وهئ غرونه پرېږدئ پښتون دې وپېژند اوس چې پت او ننګ نه بیلي تاثیر پښتون دی سر به خاورې کې خو جنګ نه بیلي ډېره مننه منظر صاحب ستاسو هم او ډېره زیاته مننه مینه والو یو جهان مننه غواړم تر بل پروګرامه پورې اجازت د الله په امان